عزیزانو پدی انبیاء علیہم السلام کی یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوه داغه عمر یو زر 50 کالا او 900 کالا هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري ژبه باندې تبلیغ کړي 900 کال حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شوي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 900 کال پس چې د نوح علیہ السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا دزمکه په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیروا الله ورته فرمایل چې ته کشتای جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشتای جوړول شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشتای جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زبدي کشتای کې د قوم به وخندل هل به دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکشتای کې د خبرو ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دی وخاندای بیا ډېر جاړي اوسم لګ وخت او خاندي بیا بداسي جاړی چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کنه وای غافل پانس کا سودا کړه نن دیوار دی غافل پاس کا سودا کړي نندوار دې ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاس کا سودا کړي نندوار دې ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نام چې د بلتون د ټګي کار دی
که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندئ د بډیر جاړ دسې بجاړئ چې څوک بم جړا رکاولی نشي دوی به په یو بل ټیلې ووالې راځه مړه د ملیانو خبرې اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینی لګیایي که نه نو کم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي هغه الله په پیښور کې نشي راوستی اوس خو په سترګو ګورئ که نه د نوح علیه السلام خبرې خو زه د ملیانو خبرې وې قصې وې اوس خو په سترګو وکته $100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو $100 بلین حساب وکړئ بلین پیژنئ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم خو پیژنئ 1,000,000 لس لکۍ وایا 1,000,000 لس لکۍ او 1 بلین ازی گوشتوان یا اماما خفر 10,000 او 600 کلی بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کنه اعلان دي خخ کړي دي د خخیدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنتا وګوره نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ٹی وی سٹیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف تا 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وی او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وی یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي سما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د نالتی چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو نو ماوی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې ګړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو ځړک او خدای له څه ګران دي. عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کرستا څوک چې دا گاډو والا دي دی کافر بچو کرم، دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅي دی کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو، نو باران شروع شو، ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه را راوړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوته، یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوته. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه را وروړی. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و. دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ دا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وویل چې ارکب معنا، بچیا دی کشته ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې پسترګو ګورې لګیا ہے. دا ولی د سیوش دا ولی دا زکو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولی راغلی و؟ زکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پر راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړک نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته وتړلو، غم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل خار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وای، د لیدو درته وای. 40 غنټې په کور کې وي سی آر او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه؟ دی خو ګناه نه وه کړې. کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته رانه ولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوړي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راوني چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واوره یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دې دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چا پښتانه غټ پښتون براشي صاحب کټای به ورسره یې داسې ټېلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون. واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مو کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاد لرئ، تاسو سره به همداسې ورشي. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ کې. دا تاسو سره جو نازیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی. که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي هغه ستاسو په غوږ نه لګي، نم په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکی وها نه جی. لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونیو. دې خوا وګورئ 16,000 ایکړه ځمکه تباه شوه. 16,000 ایکړه جوار، پنبه او شولې
او فصلونه سور لزر ایکڑ ازمکه کې په کلونو به د فصل قابل نه اوس هغه ټول وټ کټ به تاسو د صوبه سرحد خلق دا موي چې یاره دلته خو خیر دی خیر نه دی یا به در باندې زلزلې راځي یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای او هغه وټ کټ د پنجاب چې دی به ټول تاسو نه وباسي که تاسو وایي چې بار ملکونه به امداد ورکړي بار ملکونه بار چې امداد ورکړي هم دوی وایي تاسو لا نم نظر کوي ادویو ورشي بټخېلې ته زلزلې پر راغلې وې د غریبو کورونه وران کړي بټخېلې ته سواد کې لګلار شي قران ولور کې چې چانه در کړي دا انا تاسو خیال ادیو کابلیان چې دلته اوسېده د کابلیانو سره نسته د تاسو غوسې شوي دي کنه څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله کابلیانو سره مونږ کروڑ پسیان مونږ راشي چې درته وخیم زمونږ غوندې د دوانو دکانداران بو هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی دا اورېدو خبرې نه کوو که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وخیم پلار د 540 روپو ملازمو او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله دا او سلور ور سره پیجارو ولاړی دي دا د کم ځای نه راوړي اوس دا تله قوم چې د هغې پسې دا د ایرمنډې د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لک پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې دا او تا پیدا کړی زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام دا سپی قوم اوس هم هغې پسې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به چې څه وکړم ډېر ښه وکړم چې څه کوي ډېر ښه به کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې څه کړي ښه کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت یې هغسې ورسره کوي چا څه نیت هغسې ورسره کوي خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې در سره ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمرم الحمدلله درویشانه تیر کړی دا هغه ډېره مهرباني او دا هغه ډېر کرم درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړی روټو هم وخت تیر کړی هغه هم راپاسي نن وایي چې مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنټ پیژنئ
ها او باړې والا دا باړه هم بي پو کنه دغه سيزونه بلو پرنٹ کې سټي داغه ګټه د چا خوراک داغه په ګټه حج ته تللی داغه په ګټه کور کې اوسېږي داغه د ګټه روټۍ خوري د درګورې شد حرامو ده کنه هغه را پاسي د قلبل ضرور او ما ته وایي چې تا کې دوه سړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سړي نو ته خو زمون خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دی چې زمون د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې حرام خوري نو داغه نطفه د حرامو شوه که نه هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي که نه نو زمون رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړه اوس مونږ را پاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سړي غلبیل را پاسو چې تا کې خو دوه سړي ته دې ځان ته مو ګوره لږ دې خپل ګریوان ته مو ګوره د دې وجې نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو ګورئ آئنده شپږ دېرشو ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي نو د الله قهر په بندونو نه ایسارېږي د الله قهر په بندونو نه ایسارېږي خدای ته رجوع شئ خدای ته رجوع شئ ګناهونه پرېږدئ ګناهونه پرېږدئ خدای ته سر به سجود شئ کني تبا کېږئ قرآن خدا وړاندې ویلي کړ چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی کنا آغا وقت چه دریاب میں در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورګړی شو په دریاب کې او د دریاب دې منځ تاسو سره د فوج نه نو الله دریاب ته وی چې ویني سا خو چې وینیو دا بنی اسرائیل ورته د دریاب په غاړه ولاړو نو الله وی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون میں سرد قوم په دریاب کې راونی وو وانتم تنظرون حال دا دې چې تاسو ورته کته تاسو لیدو مارانی ولې چاره نه بچ کولې شو هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي او خدای هم ځان ته 400 کال ویلي 400 کال عمر او په 400 کال کې په سر کې نو درد شوی نو چې 400 کال پس خدای راونی وو الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چاره نه خلاصولې نو د خدای رانی وم نږدې سکندونو کار دی د شپې به پروتي او سار لبه دی وبد کور نه گیر چاتی کولې شي نشي کولې پروت به سار لبه وبد د کور نه گیر چاتی د وته لار بده نه خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي د سرمایدار او سجده لګول پرې دی خانانو ته سجده لګول پرې دی خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ وګڼئ د دنیا بادشاہان دغه سيزونه دي چې دا ګورئ
مونږ په داسې ملک اوسېږي چې خپل خزم بل لا شړو خپل خزم قسم په خدای دې کدا خلک خپل خزو نم خبري چې چرته لاړه لونو نم خبر نه زمونږ د ملک لونه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي تاسو ګورئ نه